د طیارې ګرځي بزبزې دی فرض مثال دلته په افغانستان کې ګرځي دا موږ په څه شال کولی شو دا موږ په پولیسو کولی شو دا موږ په دغه وضو کولی شو خو هغه وخت په کولی چې موږ مکتب یې لکو موږ وسایل جوړ کړو موږ امکانات برابر کړو امریکا چې د هغو ځای راغلی وه یا روس چې راغلی و د هغو ځای څخه دلته پر موږ یې کاغذونه کول سړی دا دوی مسلمانان نه وه وسایل یې درلوده په وسایلو دا 3 کاله کېږي دا ولس چې چیغې ویي دا چیغې ولې نه اورېدل کېږي ولې غوږ نسته چې واورېدل شي ولې سترګې نسته چې ولیدل شي از برای خدا دا لمر په یوه لاس پټېږي نه ته جوړ سه راواخه داود خان تاریخ ته ورسه دغه ډاکټر نجیب تاریخ ته ورسه هغه خواته مه ځه ستا یو افغان ته چا په بېعزتي په ټوله نړۍ کې کتلی سوه یو افغان ته دی ستا د 12 شهادتنامه د کابل پوهنتون ډیپلوم په ټوله جهان کې قابل د قبول و اوس ستا انسانان څوک نه قبلوي یا وروره ته د پاسپورټ په غم کې راسئ چې ځان جوړ کړو راسئ چې وطن جوړ کړو راسئ چې بیرته د میرویس نیکه او احمدشاه بابا امپراتوري مطالعه کړو راسه چې لویه جرګه مطالعه کړو راسه چې قانون او قانونیت مطالعه کړو راسه چې خپل 15,000 کلن تاریخ برته په اثبات نړیوالو ته ورسوو په چا پورې اړه لري په ما او تا پورې په ایراني نه په پاکستاني نه یعنې ګرامه زموږ ده بلکل تر اوسه د افغانستان تاریخ راواړوه 475 ښځې ستا پاکستان بندیانې کړي وې 475 مستورې ښځې نه زما د افغانستان سیاسره د پاکستان یا په نورو مابسو کې ولادت یې کړی و کم اسناد غواړئ بس برای خدا په سوونو دا اوس په پاکستان کې بندیان نه دي په سوونو په دغه ایران کې ادامهیي نه چا یې څه نه ویلې دا ترکیې ته ورسه اکیار صاحب دا اوس کیسه د ویزې د پلاني دا ټول ما درته ویل چې هر مملکت هر هیواد خپلو سیاسي ملي اقتصادي ګټو ته ژمن دی په ما نو څه سوي دي عزیزه په ما نو څه سوي دي چې زه خپل بیا به ورته راسو کور دې آباد وایم چې راسه وطن جوړ که په ولس کې جوړ سه ولس جوړ که ام د ایران جوړ دی ام د پاکستان جوړ دی ام د پاسپورټ قیمتي دی ام د انسانان قیمتي دی خیریت به څه ډول یې جوړ کړو مثلا د ټولو فکر همدا دی چې وطن باید جوړ سي د اوسني حکومت ټول مسؤلین دا لې په څه تریا پورې ډېر ښه پوهېږي په دې مسایلو باندې چې څنګه حکومت جوړوم یا مې ولې تر اوسه نه یم توانېدلی چې جوړ یې کړم ول چې نه خورې چې نه یې چیش ډوډۍ یو چې نه ځې په شا به دې کړم چې نه خورې څه به دې کړم څه در وکړم باره اوس نو چې نه کوي څه وکړو موږ خو عوام یو موږ خو ملت یو موږ خو بېوسه خلک یو موږ خو دغه چیغه وو دغه